ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو دغه ویډیو تاسو کتلی شئ ملګرو دغه ویډیو وګورئ ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو همدارنګه دغه ټمپلیټ دا کومې ټمپلیټ چې ما پې لګولي دغه څنګه پیدا کولی شو او څنګه جوړولی شو ملګرو ټولې طریقې درته ښیم راځئ دغه بل ویډیو هم در سره وګورئ ملګرو زه درته ټولې طریقې ویډیوګانې ښیم ملګرو لکه دا ویډیو وګورئ ملګرو همدارنګه دا ویډیو وګورئ ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو او یا هم د ټیک ټاک لپاره ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو څنګه کولی شو چې د دې برعکس نورې ټمپلیټې پیدا کړو دې نه نورې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو دغه ویډیو در سره پوره وګورئ د ویډیو شروع کول نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي راځئ په ویډیو شروع کوو ملګرو را به شي ملګرو تاسو به خپل انشاټ راخلاص کړئ دغه کومې ټمپلیټ چې ما درکړي ملګرو دغه به چې دی تاسو ته زما په ټلیګرام چینل کې ترلاسه کولی شئ همدارنګه تاسو یې په زما په واتساپ چینل کې هم ترلاسه کولی شئ زما د ټلیګرام چینل لینک او د واتساپ چینل لینک چې دی تاسو په یوټیوب کې په لومړي کمنټ کې پیدا کولی شئ را به شي خپل انشاټ به راخلاص کړئ ملګرو چې کله مو انشاټ راخلاص کړئ لږ انتظار به ورته وکړئ چې کله مو انتظار ورته وکړئ ملګرو دغه شان صفحه به درته راشي دغه ویډیو ګورئ ملګرو په دغه باندې به ورته کلیک کړئ بیا به راشي په دا نیو باندې کلیک کړئ چې کله مو په نیو باندې کلیک کړئ ملګرو لږ دغلته ویډیوګانې صفحې ته به راشي دغه پوټو ته به راشئ پوټو ته چې کله راغی ملګرو دلته به خپل یو عکس انتخاب کړئ ورته ملګرو یو خپل عکس به انتخاب کړئ ورته ملګرو زه به مثلا راځم دغه عکس انتخابومه چې کله مو دغه عکس انتخاب کړم ملګرو دغه اخر کې دغه کوم انشاټ علامه چې ده دا به کټ کړئ ملګرو را به شئ دغه ریمیو باندې به کلیک کړئ بیا به راشئ ملګرو په دغه باندې کلیک کړئ دغه به لږ داسې اوږد کړئ چې هر څومره غواړئ ویډیو جوړه کړئ هماغومره به دغه عکس اوږد کړئ سکرول به یې کوئ ملګرو بیا به راشئ ملګرو په دغه پیپ باندې به کلیک کړئ چې کله مو پیپ باندې کلیک کړئ ملګرو بیا به راشئ په دغه ویډیو باندې به کلیک کړئ چې کله مو په ویډیو باندې کلیک کړئ ملګرو دلته چې کومې ټمپلیټې تاسو ته ما درکړي ملګرو هغه ټمپلیټې به تاسو راواخلئ ملګرو مثلا زه راځم خپل دغه ټمپلیټ دغه دی ملګرو زه دلته هم تاسو ته ښیم ملګرو یو ټمپلیټ چې دی دغه یو دی ملګرو دا به هم زه درکړم دغه یو هم زه درکوم ملګرو دغه دی یو بل دغه دی ملګرو دا هم درکوم او بل همدارنګه دغه دی ملګرو دلته راځم زه یو دانه په دغه ویډیو کې کاروم چې څنګه کارول کېږي راځم دغه ټمپلیټ راخلم ملګرو بیا به راشئ ملګرو په دې به په دغه څنګ باندې کلیک کړئ چې کله مو کلیک کړو ملګرو دا به ویډیو سره برابر یعنې سم کړئ ملګرو بیا به راشئ په دغه بلینډ آپشن به پیدا کړئ دغه ګورئ ملګرو بلینډ BLAND بلینډ په دغه باندې کله پیدا کړو ملګرو را به شئ په دغه لیټن باندې به کلیک کړئ چې کله په لیټن باندې کلیک کړئ ملګرو دغه به هغه شي که چېرته غواړئ ویډیو غټه کړئ نو د سپیډ ته راشئ سپیډ کې به یې دغه 15 ثانیو ته که غواړئ یا 14 ثانیو ته دغه هغه به دېخوا راولئ د 0.70 سینټه باندې به یې ودروئ بیا به یې دغسې کوئ ملګرو دا وګورئ 14 سانتي ویډیو شو ملګرو دغه ویډیو که درته شو اوس به راشئ ملګرو شاته په دغه ساوند باندې به کلیک کړئ ملګرو په دې ساوند باندې چې کله کلیک کړئ ملګرو را به شئ په دا موزیک باندې کلیک کړئ موزیک باندې کلیک کړئ دلته به یو اتوماتیک یا یو ساز ورته راواخلئ ملګرو هر ساز چې تاسو راخلئ ملګرو تاسو ورته هغه ساز راخیستلی شئ ملګرو مثلا زه دلته راځم یو سندره یا ساز راخلم ملګرو ما چې دی سندره راواخیسته ملګرو دا اوس پلی کوم تاسو ته ګورئ ورته ګورئ ملګرو دغه زه اوس پلی کومه اوس چې دی ملګرو که چېرته تاسو غواړئ کوم افیکټ ورباندې ولګوئ ملګرو را به شي په دغه ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ چې کله مو ټیک مار علامه باندې په دغه افیکټ باندې به کلیک کړئ ملګرو دلته مختلفې افیکټې په دغه انشاټ کې تاسو ته پرې درکوي ملګرو هر کم کټ او دغه شیان کې چې دی دغه افیکټ پرې نه وي ملګرو دغلته ګورئ ملګرو دغه افیکټ یعنې پرې درکوي تاسو ته غواړئ چې هر عکس څه رقم ته ویډیو راشي یا څنګه شي دلته ګورئ عکس ته ګورئ ملګرو زه مثلا دغه افیکټ پرې لګوم اوس راځم ملګرو په دغه باندې کلیک کوم په دې هم چې کله کله دغه ویډیو اینډ باندې کلیک کړئ دغه په ویډیو اینډ باندې به کلیک کړئ چې کله مو کلیک دا به دې ځای پسې راشي ملګرو اوس ګورئ ملګرو دغه ویډیو تاسو ګورئ اوس ګورئ ملګرو تاسو اوس ګورئ دغه عکس خو تاسو اوس ولیده ملګرو چې نن عکس چې دی خپله سکرول کوي یعنې ملګرو دغه سیټینګ چې دی دغه ټمپلیټ زه نورې مختلفې ټمپلیټې هم تاسو ته درکوم ملګرو یو دغه ټمپلیټ نه دی په همدغه طریقه نور ټمپلیټ یې درکوم په همدغه طریقه یې وکاروئ انشاءالله ډېرې ښایسته ویډیوګانې د ټیک ټاک وایرل ویډیوګانې به تاسو جوړې کړئ ملګرو نو که چېرته مو ویډیو هغه شوي وي په آخري کې بیا د نه یوه کوچنۍ غوښتنه کوم ملګرو که چېرته نو زموږ چینل کې نوي یاست زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک ویډیو شیر کړئ تر څو هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي او بله خبره ملګرو دغه ویډیو څنګه سیف کولی شو را به شئ په دغه ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ ملګرو بیا په دغه ایکسپورټ باندې کلیک کړئ چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ ملګرو دلته تاسو ته ګورئ ملګرو دغه ویډیو تاسو ته روان شو ملګرو دغه ګورئ ملګرو دغه ویډیو روان شو نو په الله سپارم د خدای په امان